د ننګرهار محبس مسؤلینو په هڅو هغه روغتیايي کلینیک چې په نشهیي توکو د روږدو بندیانو درملنه پکې کیږي په فعالیت پیل وکړ. مسؤلین وايي 45 ورځو په موده کې د 10 تنو په نشهیي توکو د روږدو بندیانو درملنه په یاد کلینیک کې ترسره او بیرته عادي حالت ته راوګرځېدل. د ننګرهار محبس رئیس مولوي بلال شاهین وايي په نشهیي توکو روږدو دغو 10 تنو بندیانو د اسلامي امارت له مسؤلینو د مننې ترڅنګ ژمنه ورسره کړې چې تر دې وروسته به نشهیي توکي نه کاروي. دغه لاس بستریز روغتون چې دا فعال کړی د معتادینو دپاره د دې ډاکټر صاحبانو په همکارۍ باندې نو وسایل ورڅ دوی برابر کړه نو دا سره فعال شو. په دې کې نو دغه کسان چې تاسو اوس ولید دغه 10 کسان دوی 45 ورځې د دوی کورس دغه دلته بستر و نو اوس فارغ شو د دې بستر نه نو تاسو هم لید دا روغ جوړ شوی دي رنگونه هم ښه شوي دي هغه هم ښه شوي دي. اوس به د دوی په ځای باندې په دې بندیانو کې ګورو چې نور څوک معتادین وي او شته دی پکې نو هغه به د دوی په ځای باندې دغه بستر کې هغه کېږي بستریږي او هغه هم دغسې خپل وخت پوره کوي او بیا به سره هغه کېږي. د یاد کلینیک موظف ډاکټر وايي په نشهیي توکو د روږدو بندیانو درملنې لپاره چمتووالی لري. دلته 10 کسه چې 45 ورځو لپاره بستر لري بستر شو او تداوی لاندې دي او نن هغه 45 ورځې د دوی پوره شوي دي او خپله ښه شو. بعدي پروګرام هم شامل دی چې هغه د ډلې نه 10 کسان نور بستر کیږي چې همدغسې پخوا پر څیر دغه معتادین هم تداوي کیږي او هم جامع ته وړاندې کیږي او موږ دغه پرسونل ټول د بندیانو په خدمت کې شپه ورځ لګیا یو کار کوو. څه مشکلات موږ سره نشته او انشاءالله همدغسې خپل پروګرامونو ته دوام ورکوو. په همدې موخه جوړو شوو مراسمو کې د ننګرهار محبس مرستیال قاري ضیاء الله حماد د امنیې قمندانۍ د نظارتخانې امیر مولوي حقیار او دغه کلینیک ډاکټرانو برخه اخیستې وه. دغه کلینیک چې له څه وخت راهیسې غیر فعالو د ننګرهار محبس رئیس په هلو ځلو بیرته د دې جوګه شو چې په نشهیي توکو د روږدو بندیانو درملنه پکې ترسره شي.